د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره ښې او دوستانه اړیکې لري خو کنټرول پرې نه لري. هغه یو ځل بیا ویلي چې پاکستان د افغان سولې په پروسه کې صادقانه مرستې ته تیار دی. قریشي داسې مهال په وسلوالو طالبانو باندې د نه کنټرول خبره کوي چې د هغوی ټول نظامي مرکزونه، روزنځایونه او مشرتابه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې دي او له هماغه ځایه د افغانستان د دولت خلاف جګړه رهبري کوي. د امریکا د دفاع وزارت هم تازه ویلي چې پاکستان ورته د خپل ځمکني او هوایي حدودو د کارولو اجازه ورکړي چې یو شمېر سرچینې وایي دا خبرې د اسلام آباد په منځګړیتوب د وسلوالو طالبانو او متحده ایالاتو د قطر سولې خبرو پر مهال فیصله شوې وي. د چارو شپیر کارپوهان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرې د تل په څیر غولونکي، دروغ او د منطق خلاف ګڼي او وایي اسلام آباد په هیڅ صورت افغانستان کې جوړجاړی، آرامي او سوکالي نه غواړي. دوی زیاتوي پاکستان یو مستحکم او پرمختللی افغانستان د ځان په خیر نه ګڼي او تل وبخړوي او ماهیان نیسي. دوی که اوس دا دعوه کوي چې موږ په دې واک نه لرو، داسې د موږ افغانانو تیرستلو دپاره کوي لکه د 40 کاله چې دوی مونږ افغانان تباه کړي یو، زموږ وطن یې وران کړی دی، دلته د جهاد او په نورو نومونو باندې د موږ بې ګناه خلک وژلي دي، د ماشومانو، ښځو او د خلکو کورونو، جوماتونو، حجرو ترڅنګ زموږ ډېر بنیادي ځایونه یې نړولي دي. نو اوس هم دوی د همدغو شیانو د دوام دپاره دغه بانې. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور وسلوال طالبان د پاکستان اجرتي قاتلان دي چې د خپل شومو موخو لپاره ترې استفاده کوي او د افغانستان د ورانولو پروژه یې ورته سپارلې. دوی وایي دا خبره هیڅ عقل او منطق نه مني چې ګنې پاکستان د طالبانو سره دوستانه او ښې اړیکې لري خو کنټرول پرې ونه لري. پاکستان په دغسې غولونکو خبرو باندې د سولې پروسې څخه ځان بې طرفه ګڼي. دغه اور چې کوم په افغانستان کې بل دی د دې څخه به ګاونډي هم متضرر شي. نو زموږ د پاکستان دولت څخه دا هیله ده چې د افغانستان د سولې پروسه کې په رښتینې او صداقت ډول سره پر مخ لاړ شي او د طالب ورپکو باندې فشار وارد کړي چې تر څو دوی د سولې پروسه کې خبرو ته کینه د سولې پروسې ته ادامه ورکړي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر افغانانو د وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په اړه د شاه محمود قریشي څرګندونې خندونکې بللي او لیکلي دي چې پاکستان د خپل زور او منافقت سیاست په کارولو سره د افغانستان د کمزورۍ څخه بده استفاده کوي چې دا چاره به یې ډېر دوام ونه کړي.